الله مشر پلار راوستی په کیسه کې لا مه کېږه، په دا ګرده منطقه کې زما د نامه څخه خلک بیریږي. کم یو و؟ هغه یو. بیا کلانو د دا کوچني سمو پستا او بادام څنګه حمله کړه؟ ها؟ دا خو مې لا دا شاګرد جنې حمله کړې چې که زه وای ته مې مور سره حمله کولې. ته ورسه زوی په موټر کې کښېنه، زه به دوی ته د پستې او د بادام یو بیل ور ولیکم. هلکه ور حمله که. دا دی پستې ته نه، ده ته ور حمله که. پستا اوس نو زما د پستې واری دی، جنګ یوازې وکړه، پسته دې م خوړلې ده. دونه خو ما پسته او بادام نه وخوړه لکه څونه چې تاسو کانو له غچې راباندې وخوړلې. سالمه اوس چې مغزه ځای ته راله، خلک کوچنیانو ته شیان ورکوي، بې شرمانو تاسو شیان ځنجې زغلوئ، ځنجې حمله کوئ چې نه شرمېدلې؟ ما خو پستې او بادام ډېر زغلولي دي، مګر د دې پستې او بادام خوند خو ما درته اوسه نه و لیدلی. ادرسه په یوه شر در ښیمه چې بیا به بدماشي نه کوې. زه خو اول هم بدماش نه ومه، خو د یارانو تشویق دغه ځای ته راورسولمه. ګوره نو شوړه سړی، خپل سکال مې ارمان سوله، بدماش نه بیا هم بدماشي کوې. ګوره اوس د تګ یې که دې په موټر کې ورسوم، السبحان د وچې میوې مرکز ته ورسه، ورې هره وچه میوه سته، اختر هم را روان دی. السبحان د وچې میوې مرکز، دلته هر ډول وچه میوه لکه جوز، کاجو، بادام، پسته، کشمش، جلغوزي او داسې نور په لوړ کیفیت او ارزانه قیمت ترلاسه کولی شي. د دې ترڅنګ په السبحان د وچې میوې مرکز کې هر ډول تازه او خوندور چاکلیټ هم موجود دي. ادرس کندهار د اولې ناحیې چوک، السبحان د وچې میوې مرکز.